ما د کوچنیوالي نه خپل تره او د پلار سره په ځمکو کې کار کولو، موږ بزګران وو. بعد د دې نه چې دا حکومت راغی، بس ورور مې راغی اردو ته. په اردو کې خپل وخت تېرولو، بس چې کور ته به راغی ما ته به یې ویل اردو ښه ځای دی او اردو ښه ده او داسې دي وره داسې دي. بس دې نه بعد ما خپل جرأت پیدا کړی راغلم اردو ته. بس هغلته مې تعلیم وکړلو، هغه تعلیم مې خلاص کړلو، راغلم چې کمانډو ته وصل مې دخل. ولې د تاسو ځوانانو نه د کمانډو د نیولو لپاره یو تعداد منګه جلبوو کمانډو ته. غواړو چې د تاسو ځوانانو نه ونیسو هغه څوک چې د کمانډو نورمې پوره کړي او د کمانډو د شرایطو نه ووتل، هماغه موږ د کمانډو مکتب ته بیو. تاسو خپله دا درې کسان ګورئ چې په مخ کې ولاړ دي، دغه د کمانډو تجهیزات دي. اوس خو پر مسؤلیت وخت دی او د مسؤلیت نه ډک وخت دی چې مخکې وړو په همدې تشویش کې چې باید د یوې ورځ نه بله ورځ نه کوشش وکړو ښه وظیفه ویجاړ کړو، ښه مخکې لاړ شو چې هم خدای ته صادقانه یې او هم بندګانو ته او هم خپل هغه خپل 5 روپۍ معاش راکوي باید من تعالی شما کمی برد اور میگه اتو میکنه خدا مثل بار خر واری که بار خر کج شما متو یک بلا پاغل خود میگه. زان تابه وگردو چه په هر حالات کې باید جگه که هماغه سی سره دو منظر است با هماغه ترتیب زر تیز باید هدف دو منظر است پیچه تا اغا دشمنی اکسو عمل وخی تا باید دومره تیزی چه اغا دا منظوی سی نه اغا تا دا منظوی سی او هم با صلاح دار او هم جان دار قسمی که تو تیز است از ما و شما دو چند بازو تیز نیست باید ما و شما یک قدر دقیق و جدی باشیم تا که او شعر میتا ما باز از پای حضور بگذاریم از پای حضور بندازیم که از پای خدا شور خوردن آمد. شاید برادرای بیرونی ما کسایی که در احساس ملکی هستند بگویند که هم ذهنیت‌های بسیار ضعیف داشته باشند. مردمای خرده باشند بگویند که تو پشتون هستی، تو ازبک هستی، هزار هستی، تاجیک هستی. نه، ما همه یک برادر هستیم، همه یک افغان. وقتی که من خود بودم در سنای 9 الی 10 ساله بودم چون پدرم و کاکای میام نظامی بودن دیگه اولوارا که در لباس نظامی میدیدم بیشتر شوق علاقه من نظامی میشد. جو بگی خدا بگی تو شما بیشتر بگی بازرش که چالسو بازرش کسی چیز نمیگه چالسو بازرش نمیشه خب پایین که خدا نخوری باز مادر میگم که نه یک جای برو که آرام باشه و نام باشه کجا وظیفه اجرا کنه ولی حتی نام نرو اگه اینجا که مرگ و زندگی به دست خداست. وطن ما افغانستان است، سر ما حق داره در گوشش باشه و ما از دفاع میکنیم، در جایی که باشه ما در وظیفه خداوند اجرا کنیم.
کمی استاد به یخ به برق به هیچ چیز بندواز نیست فقط شما یک جای استاد ششتن ندار گریختن شما ندار او که در برق استاد شما باید سه چند طاقت کن اون روزی که خودم نافرمانی کرده بودم خودم جزا خوردم ولی انشالله که نمیشه دیگه جزا نافرمانی نمیشه از خماندن دیگه احتیاط خوبه استاد ما هستن حق دارم اون که میکنن جزا میدن نصیب میدن به فایده خودم هستن بعد از ما میخوره ډېره پس چنډیوالي خلاصه شوله چې دومره اشتباه دې وکړله زه خدای په دې واورو کې دې دومره کش کړم بیمارېږي هر څه در باندې کېږي